راتلونکې شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي. قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه ویلي چې له امریکایي لوري سره د سولې هوکړه د لاسلیک په برخه کې بدلون نه دی راغلی او هوکړه به د راتلونکې شنبې په ورځ قطر کې لاسلیک شي چې په دې مراسمو کې به د 22 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د شاهین په وینا چې د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته به افغان حکومت د وسلوالو طالبانو 15,000 بندیان او وسلوال طالبان به د افغان حکومت اړوند 1000 تنه بندیان خوشي کړي چې ترې وروسته به له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم ویلي وو چې ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک شي. طالبانو ویلي چې د دوی له لوري به ملا برادر دغه هوکړه لاسلیک کړي، خو دا چې د امریکا له لوري به څوک یا د هوکړه لاسلیک کوي په اړه یې څه نه دي ویل شوي. ملګرو، دا و زموږ تازه خبر. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.